د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې. د بهرنیو چارو وزارت له لوري د اسرائیلي رژیم له لوري د ټولې غزې د لاندې کولو د پریکړې غندنه. د ملګرو ملتونو د یو ان هبیتات افغانستان څانګې د افغانانو د پراخې راستنېدنې په اړه اندېښنه. او د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې له امله د پاکستان زیانمنېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوه خبري غونډه کې ویلي پاکستان ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقي د سفر کره نیټه لا وروستۍ شوې نه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي څه وخت چې دغه نیټه کره شي د وزارت له لوري به رسنیو ته معلومات ورکړل شي. تر دې مخکې داسې راپورونه وو چې امیرخان متقي تېره اونۍ پاکستان ته سفر درلود چې د ځینو لاملونو له امله وځنډېده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ایکس لیکلي دغه وزارت د اسرائیلي رژیم له لوري د ټولې غزې د لاندې کولو پریکړه غندي. هغه زیاته کړي چې له دې سره به غزه کې روانه جګړه لا پراخه شي او بشري کړکېچ به لا زیات شي. هغه له ټولو اغېزناکو لورو او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې پرې نږدې په غزه کې روان بحراني وضعیت لا خراب شي او هڅه دې وشي چې اوربند او د بشري مرستو داخلېدو ته زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د یو ان هبیتات افغانستان څانګې د افغانانو د پراخې راستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټ د افغانستان څانګې د پروګرام مدیرې په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان اوس مهال په بېسارې توګه د راستنېدونکو له کړکېچ سره مخ دی. هغې زیاته کړې چې د 2023 کال له سپټمبر راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان چې په پاکستان او ایران کې اوسېدل یا اړ ایستل شوي او یا په خپله خوښه راستنه شوي دي چې تر سږ کال پورې له 2 میلیونو زیات راوښتي دي. نوموړي په دغه راستنېدنه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او د هغوی د نورو حقونو د نه خوندیتوب په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وایي افغانستان چې شاوخوا 80% برېښنا له بهر هیوادونو واردوي، سږني اوړي کې له تاجکستان د واردېدونکې برېښنا اندازه کمه شوې ده. د هغه په وینا تېر کال د دوبي په موسم کې له تاجکستانه 400 میګاواټه برېښنا واردېده، خو سږ کال دا شمېر 310 تر 320 میګاواټو ته راټیټ شوی دی. د هغه په خبره د برېښنا کمښت جبرانولو لپاره په کور دننه د حرارتي برېښنا تولید زیات شوی، خو لګښت یې ډېر لوړ دی. د هغه په خبره د برېښنا کمښت جبرانولو لپاره فعاله شوې حرارتي دستګاوې په 12 ساعته ورځني کار کې له 200 تر 250 زره لیتره ډیزل تیل مصرفوي چې د برېښنا شرکت لپاره دغه برېښنا هر کیلوواټ په 15 افغانۍ پرېوځي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له یوه خصوصي شرکت سره د بلخ د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر د ځمکنیو خدمتونو د وړاندې کولو تړون لاسلیک کړ. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي چې دغه تړون د دې وزارت د هوایي چلند د عملیاتي مرستیال فتح الله منصور له لوري د 5 کلونو لپاره لاسلیک شوی چې ورسره به یاد هوایي ډګر کې خدمتونه په منظم او معیاري ډول وړاندې کیږي. مالیې وزارت د ګمرکي سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په 6 ګمرکونو کې 215 امنیتي کامرې نصب او فعالې کړي دي. د دې وزارت په وینا دغه کامرې د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د تورخم، ډنډ پټان، خوست، غلام خان او نیمروز په ګمرکونو او همداراز د ګمرکونو لوی ریاست لابراتوار څانګه کې لګول شوي دي. سرچینه وایي د دغو کامرو په فعالېدو سره به د امنیتي چارو ترڅنګ د ګمرکي سرغړونو او پیښو د مخنیوي په برخه کې
د پام وړ مثبت بدلون راشي. د ټولګټو چارو وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس وایي د سرپرست حکومت له لوري د بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدو له امله د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په برخه کې پانګونه ډیره شوې ده. نوموړی وایي ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، ایران، متحده عربي امارات او چین هغه هیوادونه دي چې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د پانګونې هوډ لري. اوس مهال په هیواد کې 261 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ فعاله ده، خو د افغان ترانس او کندهار سپین بولدک د اوسپنې پټلۍ پروژې د پیلېدو په درشل کې دي چې ورسره به د افغانستان ستراتیژیک موقعیت نور هم پیاوړی شي او هیواد به د منځنۍ او سویلي اسیا د نښلېدو مهم مرکز وګرځي. په هرات ولایت کې سږکال د پالونیا ونو کرنه ډیره شوې ده. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د ترویج مدیر بشیر احمد احمدي وایي چې پالونیا د چټکې ودې د اقلیمي شرایطو پر وړاندې د زغملو او د لرګیو په صنعت کې د پراخې استفادې له امله د کروندګرو او پانګوالو ترمنځ ورځ تر بلې ډیر محبوبیت پیدا کوي. تېره ورځ له ایران او پاکستان نه شاوخوا 5621 افغان کډوال چې ټول 1114 کورنۍ کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. له دې ډلې د تورخم له لارې 202، د سپین بولدک له لارې 2 نوي، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 110 او د اسلام کلا له لارې 910 کورنۍ راستانه شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د ساختماني سکتور د پراختیا د سمنټو د تولید پر زیاتوالي کې د هیواد په کچه 5 لویو کورنیو او بهرنیو پانګوالو سره د پانګونې تړونونه شوي دي چې له دې ډلې د ځینو کارخانو د کارونو لړۍ د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې د سیمنټو د تولید دا کارخونې په کندهار، هرات، لوګر، پروان او جوزجان کې د 900 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د ځینو د کارونو بهیر یې بشپړ او نورې بیا د پراختیا په حال کې دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یادې ادارې ویلي چې په دغو ولایتونو کې نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونه شامل دي. د باران کچه په بېلابېلو سیمو کې له 10 تر 30 ملي مترو اټکل شوې ده. د هند د هوایي ځواک مشر ای پی سینګ ویلي د روان کال په مې میاشت کې له پاکستان سره د نښتې پر مهال یې د پاکستان 6 الوتکې ویشتلې چې 5 جنګي جیټ او 1 لویه الوتکه وه. نوموړي زیاته کړې دغه عملیات چې سندور نوم یې درلود د پاکستان د هوایي ځواک لپاره ستر زیان بلل کېږي. د سینګ په وینا د پاکستان پر هوایي اډو د بریدونو پر مهال هم زیانونه اوښتي او دا بریدونه د هند او روسیې په ګډو جوړو شویو توغندیو ترسره شوي دي. اسرائیلو د غزې ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د خپلې کابینې د پلان پر تصویب د نړیوالو مشرانو نیوکې رد کړي دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې هغه هیوادونه به د دوی هوډ کمزوری نه کړي چې اسرائیل یې غندلي او د بندیزونو ګواښ یې کړی دی. د اسرائیلو امنیتي کابینې پر غزې ښار د کنټرول ترلاسه کولو پلان پرون وړ مورد تصویب کړ. په غزه کې د جګړې د غځولو په اړه د اسرائیل پریکړه د ملګرو ملتونو، برېټانیا، فرانسې او کاناډا په ګډون څو هیوادونو غندلې او آلمان هیواد یې هڅولی چې اسرائیلو ته د پوځي اکمالاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اګست پر 15مه به له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په الاسکا کې وویني ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټرمپ دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې شریک کړی او بیا یې ویلي چې ښکېل اړخونه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ګډون د یوه اوربند هوکړې ته نږدې دي چې کولی شي 3.5 کلنه جګړه پای ته ورسوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ټرمپ او پوتین ترمنځ د پلان شوې غونډې غندنه کړې او خبرداری ورکړی چې
له اوکراین پرته هر ډول خبرې به د سولې پر وړاندې خنډ او بې پایلې وي. هغه ټینګار کړی چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا د اساسي قانون برخه ده او د بحث موضوع نشي کېدای. زیلینسکي ویلي اوکراین به نه روسیې ته کومه ډالۍ ورکړي او نه خپله خاوره. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.